السلام علیکم ګرانو ملګرو ان شاء الله چې تاسو په ټول روغ جوړ او ارام اوسئ ستاسو ملګری یم لطیف مهربان بیا هم له یو نوي او ډېر مهم ویډیو سره هر څوک که غواړي له یوټیوب نه پیسې وګټي نو زما دغه ویډیو دې حتما وګوري له دې نه مخکې زه تاسو ته کوم مواد 15 موضوعګانې دي چې زه تاسو سره شریکوم د هغې نه مخکې تاسو نه هیله کوم چې زما د فیسبوک صفحه لایک کړئ ورسره که تاسو نه هیله کوم که زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ تر څو هر ویډیو چې زه اپلوډوم تاسو ته هغه په وخت ورسي او تاسو ورنه استفاده وکړئ ښه ګرانو ملګرو نن چې یوټیوب باره کې زه تاسو ته 15 شیانو باره کې خبرې کوم دا ماته تقریبا هر ورځ د دې موضوعګانو باره کې زه په خپل فیسبوک پیج کې په هر شي کې ماته میسیجونه ملګري کوي یا ته په یوټیوب کامنټو کې که تاسو ګورئ دې باره کې ماته ملګري دي میسیجونه کوي نو ما دا ویډیو به تاسو تر اخره پورې له ما سره ګورئ ولې دا ویډیو ډېره مهمه ده او دا ویډیو که تاسو غواړئ له یوټیوب نه عاید پیسې وګټئ دا ویډیو باید تاسو وګورئ ولې دا 15 شیان دي دا باید تاسو اپلای کړئ تر څو تاسو اپلای نه کړئ تاسو له یوټیوب نه پیسې نشئ ګټلی اول پوښتنه ډېر ملګري چې رانه کوي هغه د بانکونو په باره کې د داخلي بانکونه درته ښیم دوم دې باره کې ده چې آیا موږ یوټیوب چینل که چیرې هغه کنټري یا هیواد ورته افغانستان انتخاب کو دې سره موږ پیسې لاسته راوړی شو که نه دوم دا شو دریم دی د ایډسنس باره کې ډېر ملګري ایډسنس باره کې غواړي معلومات واخلي د ایډسنس باره کې به زه تاسو یو جدا ویډیو هم ډکوم چې د ایډسنس د اول نه تر اخره پورې زه تاسو ته تشریح کوم دلته البته فقط تاسو داسې ښیم چې تاسو ایډسنس یوټیوب اکاونټ سره څنګه کنیکټ کړئ چې تاسو پیسې ترې وګټئ بل دی د ویو او د هاور باره کې دا کوم څومره ویو څومره هاور ته موږ تاسو ضرورت لرو چې یوټیوب چینل مو مانیټایز شي پیسې ته وګټو بل دی څنګه موږ مانیټایزیشن ته اپلای څنګه وکړو یعنی خپل چینل موږ څنګه آماده کړو تر څو موږ تاسو ته هغه کوم ویو چې اخلي هغه په بدل کې موږ تاسو پیسې لاسته راوړو نو له ټولو نه مخکې چې راځو اول به زه تاسو ته دا خبره وکړم تاسو خپل یوټیوب چینل ته لاګین شئ چې لاګین شئ هغه نه بعد راځئ چینل ته دلته اول موږ تاسو خبرې کوو د کنټري باره کې صحیح دی دې ملاقات تاسو خو چینل جوړ کړه ویډیو هم اپلوډ کړو اوس غواړئ چې هغه یو هیواد وټاکئ ورته چې په هغه هیواد کې موږ او تاسو پیسې لاسته راوړی شو اوس تاسو که چیرې چینل مو جوړ کړی وي هغه 10,000 ویو ولري 10,000 ساعته ویو ولري فرض کړئ 10,000 سبسکرایبر ولري اما که چیرې تاسو ورته افغانستان انتخاب کړئ هغه تاسو ته پیسې نه درکوي هغه د افغانستان کې مانیټایزیشن نه آن کیږي تاسو باید دې ته کنټري یا هیواد ورته تبدیل کړئ بل مملکت انتخاب کړئ شو چینل تاسو لاګین کاغه نه بعد به تاسو راځئ چپ لاس ته وګورئ چینل په نوم چینل کلیک مو کاغه نه لاندې وګورئ 15 آپشن دی بله و 15 آپشن دی په نامه دی ایډوانسډ ګورئ ایډوانس باندې بیا کلیک کړئ ایډوانس چې راغلی دلته وګورئ تاسو ته اولنی آپشن چې درګی هغه په نامه دی کنټري دی ګورئ دې باندې کلیک وکړئ کنټري دی ما وګوره یونایټډ عرب امارات صحیح شو دا خو د انتخاب کړ هغه نه بعد بدل راځي بیا به څه کوئ دا به سیووئ ګورئ دا آپشن دی سیو دی دا خو شو اولنی کار دی نن یا اولنی کوم شی چې مهم دی د یوټیوب چینل د ویډیوګانو د مانیټایزیشن لپاره صحیح شو ګوره ما تاسو له تاسو که افغانستان انتخاب کړئ که 10,000 ساعته ویو لرئ او 10,000 13,000 سبسکرایبر ولرئ تاسو مانیټایزیشن یا د پیسو د ګټلو هغه آپشن نه آن کیږي تاسو باید څه وکړئ کنټري به انتخاب کړئ دا خو مې انتخاب صحیح شو دا شو یونایټډ عرب امارات موږ چینل د افغانستان نه ووت یعنې موږ بل چینل انتخاب کړو بیا په دوم قدم کې چې دی دلته څنګه موږ او تاسو اوس اپلای ورته کوو صحیح شو چې ویو او هاور مو 4,000 شي دې لپاره موږ څه اپلای کوو دلته وګورئ دلته اوس لیکلي ناټ انیبلډ صحیح شو دا چې کله تاسو هغه ما وکړ دا خو ما مخکې نه اپلای ورته کړی دې لپاره ما ته ناټ انیبلډ ښیي که تاسو چې اول نه ورته اپلای کوئ دلته تاسو لیکي انیبل درته لیکي چې کله هغه هیواد یا کنټري مو ورته چینج کړه ګورئ ما خو دلته دا انیبل دی صحیح شو دا اوس ما وبخئ دلته ناټ انیبل لیکلی هلته انیبل آپشن راکړه ما اپلای ورته کړی دلته ما چې اپلای کړی زه راځم مانیټایزیشن ته صحیح شو ګورئ تاسو دلته وګورئ تاسو دلته یا ما مانیټایزیشن ته ګوره ما اپلای کړی اکاونټ سټیټس یا ما هغه حالت یې ښیي چې دا په کوم حالت کې قرار لري مانیټایزیشن ناٹ انیبلډ یعنی مانیټایزیشن اوسه پورې ما چینل ته فعال سوی نه دی ولې فعال سوی نه دی دې لپاره ما واچ هاور او سبسکرایبر پوره نه دي وملیدل که نه ما واچ هاور او سبسکرایبر پوره نه دي نو موږ څه شی وکړو موږ ګوره دوه شیانه زده کړل یو کنټري یا هیواد څنګه چینجوو یو ویو او هاور څنګه چینجوو او بل اپلای کول خو مو لیکن هلته به کنټري ورته تبدیلوو بیا به چینل ته راځو مانیټایزیشن ته کول درته انیبل کېږي په انیبل به کلیک کوئ
بیا راځئ تاسو دغه درې اپشنو ته راځئ دغه درې اپشنو ته ګورئ څه شی به کول پارټنر یوټیوب پارټنر ټرمز او ایکسپټ دلته دوه صفحې درته نوي راځي چې هغه کې دوی خپل پالیسیانه دي چې تاسو باید موږ د پالیسیانو نشانه سرغړونه نه کوئ هغه تاسو کوئ ورته ایکسپټوئ هم چې ورته ایکسپټ کې دوم اپشن ته تاسو ته راځي ایډسنس ته راځي صحیح شو ایډسنس څه شی دی ګوره ایډسنس دلته د تاسو خپل ایډسنس اکاونټ درته ښیم ګوره دا د ما ایډسنس اکاونټ دی ایډسنس اکاونټ مونږ ته ډیر مهم دی مونږ په یوټیوب چینل کې فرض کړئ د میاشتې 1 لک روپۍ هم ګټو که چیرې ایډسنس اکاونټ سره هغه مونږ کنیکټ نکړو د مونږ پیسې مونږ ته نه راځي فعلا دپاره په دې ویډیو کې تاسو همدومره فقط زده کوئ چې ایډسنس اکاونټ باید مونږ ولرو ځکه د مونږ د یوټیوب پیسې د مونږ ایډسنس اکاونټ سره تاسو وګورئ د ما فعلا کوم بیلنس چې دی هغه $109 دی صحیح دی $109 دی ما تر اوسه پورې دا پیمنټ نه دی کړی ما لاست پیمنټ چې ما پیسې راویستې دي $103 وګورئ لاست پیمنټ $103 دا فقط تاسو نن دومره پوه شئ چې دا ولې ضرورت دی بیا زه د ایډسنس باره کې تاسو ته یو جدا ویډیو تفصیلي ویډیو درته زده کوم دلته به تاسو راځئ به دوم اپشن به تاسو به دلته راځي درته وایي چې اسوسییټ ایډسنس اکاونټ دلته به کلیک کوئ په دوم چې کلیک کوئ هغه نه بعد درته څه وایي چې تاسو کوم ایډسنس اکاونټ دی فرض کړئ په همدغه یوټیوب چینل کې فرض کړئ تاسو لکه یوټیوب تم کوم جیمیل چې جوړ کړی دی فرض کړه kabul@gmail.com دی صحیح شو په همدغه باندې تاسو خپل یوټیوب چینل ته لاګین کیږئ په همدغه kabul@gmail.com تاسو کولی شئ چې ایډسنس اکاونټ هم جوړ کړئ دلته مو چې ورته وویل دلته ورته وایي دا باندې چې کلیک ورته وایي چې تاسو خپل هغه اسوسییټډ ایډسنس اکاونټ مې تر عمل ته به ورکړئ kabul@gmail.com هر څه چې تاسو جیمیل اکاونټ دی هر یو جیمیل اکاونټ دی که ahmed@gmail.com یا mahmud@gmail.com هر شی دی هغه ورکړئ هغه چې ورکړئ دوه اپشن نور دي چې اوکې اوکې به کوئ تاسو به څه شي ایډسنس به ریکویسټډ به څه شي دغه اپشن به تاسو شي خلاص شي یعنی تاسو یوټیوب چینل به تاسو د ایډسنس اکاونټ سره وصل شي صحیح شو دا چې وصل شو بیا به راځئ دریم اپشن ته دریم اپشن درته راځي مونټایزیشن پریفرنسز سیټ دلته ته وایي کوم قسم اشتهارات یا اډز دي په ویډیو په ژبه چې ورته وایي صحیح شو او کوم قسم اډز تاسو غواړئ هغه څلور یا پنځه قسمه دي که درې قسمه دي هغه به ټول تاسو انتخاب کړو ته ټول غواړو صحیح شو هغه هم چې انتخاب کړو بیا راځئ تاسو څلورم او تر ټولو مهم پړاو ته صحیح شو دا تر ټولو مهم پړاو دی دلته څه شی دلته تاسو ورته اپلای وکړه هماغه لحظې نه فرض کړئ تاسو یو میاشت مخکې یوټیوب اکاونټ جوړ کړی یو میاشت کې تاسو ویډیوګانې واچ شوي هم دي خلکو کتلې دي ویو هم تاسو لرئ هر شی لرئ هغه څه کوي هغه ټول صفر کې درته ضربوي که تاسو نن اپلای وکړئ دا به د نن نه بعد تاسو ته حساب کوي صحیح دی تر اوسه پورې ګورئ تېر کال د همدغه ورځې نه یعنې نن ګورئ د اګست 18 ده د تېر کال د اګست د 18 نه تر اوسه پورې ما یوټیوب چینل دومره ویو شوی دی دا یعنې په دې معنی نه چې دا ما یوټیوب چینل دومره ویو ما یوټیوب چینل دی نه کیدای شي بعضې وخت ډېر ویو شوي هماغوی څه کوي فرض که نن چې تېر شو سبا ته ما د اګست 18 منفي کوي بیا سبا ته د اګست 18 نه نیسي دا یو کال تېر شوی یو کال اپډیټ درته درښیي انشاءالله چې رسېدلی وی ما خبره درته څه شی درته کوم یعنې هر ورځ چې نوی راځي د تېر کال هغه ورځ درته منفي کوي یعنې سبا ته د 2018 کال د اګست 18 ماته منفي کوي سبا ته به دوی د اګست 18 نیسي ولې سبا ته د 2019 کال د اګست 18 کېږي صحیح دی دې لپاره دومره ویو شو دا چې دا خو موږ صحیح شو موږ څو شیان ګوره زده کړل څنګه کنټري چینج او ویو او هاور څه شی دي او اپلای کول څنګه دي او ایډسنس څه شی دی او ایډسنس څنګه موږ وصل کیږو صحیح شو دا خو مرسل اوس دې نه بعد چې موږ راځو پنځم اپشن ته خپل چې هغه دی د بانکونو بانکونو په اړه ما ته ډېر زیات ملګري میسج کوي چې کوم بانک کې پیسې راځي کوم بانک کې موږ پیسې ویستی شو ولې موږ نیسلی شي دا ګورئ اول مشکل خو دا دی چې د افغانستان دولت دغه کوم پیسې چې موږ او تاسو آنلاین ګټو دې ته صحیح یا منظمه پالیسي هیڅ نه لري بانکونه په افغانستان کې په دې کې ملامت نه دي بانکونه وایي که چیرې تاسو پیسې موږ درته ریسیو کړو بیا موږ نه مرکزي بانک پوښتنه کوي یا د افغانستان بانک پوښتنه کوي چې دغه نفر ته دغه پیسې له کومې خوا راغلې وي چې هغه ورته وایي موږ د دې لپاره هېڅ داسې قانع کوونکی جواب هغوی ته نه لرو ولې که موږ او تاسو چیرې ورشو بانک ته ورشو هغوی ته وایي چې موږ آنلاین کار کوو هغوی نه پوهېږي آنلاین کار تاسو څنګه کوئ صحیح دی دغه لپاره په افغانستان کې مشکل شته خو بعضې بانکونه دي چې دغه پیسې موږ ته ریسیف کوي یا مالک کمیشن خپل زیات غواړي لکه عزیزي بانک د ما یو ملګري عزیزي بانک کې تقریبا 400 روپۍ ریسیف کړی وي چې هغه نه $120 که $110 یې ترې نه کمیشن ګرځولی اوس تاسو څه وکړئ تاسو په عزیزي بانک یا په AUB بانک کې وبخئ AIB کې نه چې AIB درنه په یو ځل پیسې هم ریسیف کوي دوم ځل پیسې هم نه ریسیف کوي اکاونټ درته بندوي تاسو وکړئ چې په AUB افغان یونایټډ بانک یا هم په عزیزي بانک کې اکاونټ جوړ کړئ
هغوی پیسې درته ریسیو کوي خو د هغوی کمیشن لږ زیات دی. دې لپاره چې موږ دا مشکل حل کړو څنګه کوو، تاسو باید داسې وکړئ چې پیسې مو چې 100 روپۍ شي مې باسئ یا 200 روپۍ شي مې باسئ چې هغوی کمیشن زیات اخلي. تاسو هم پیسې پرېږدئ چې 1500 روپۍ شي یا هم 1000 ډالره شي، صحیح شو، 1500 ډالره یا 1000 ډالره شي، هغه نه باید تاسو راوباسئ. دوی خو چې ترنه زیات کمیشن خپل واخلي 110 یا 150 به ځنه واخلي، متباقي به څه شي تاسو اکاونټ ته به درته راشي، تاسو به ډیپوزیټ شي. صحیح دی؟ دغه کارونه دي. په خپله ما په ای آی بي بانک کې پیسې ریسیو کړي دي، اما یو ځل به ټرانسفر یو ځل چاته ټرانسفر کړه هغه نه باید راته پیسې راونه لګېږل. ما ته ویل چې موږ ته هغه تاسو خپل منبع وښایئ، کوم منبع نه پیسې راځي. ما چې کوم هغه اسناد یا کوم شیان هغه مې ورکړل، هغه یې قبول نه کړه، وایي نه وایي دا د افغانستان دولت کوم تقاضا دی هغه وایي نه پوره کوي. نو ما ورته وویل چې دې نه خو تاسو ته زیات شی نشم درکولی، دغه شیان چې ما سره دي خو هغوی ونه منله. نو تاسو کار وکړئ، تاسو په عزیزي بانک یا په افغان یونایټډ بانک کې اکاونټ جوړ کړئ، هغوی پیسې ریسیو کوي درته، اما لږ کمیشن زیات اخلي. نو تاسو داسې کار وکړئ چې تر څو 1500 شپږ یا 1000 روپۍ نه شي تر هغو پورې پیسې مه ویدرا کوئ. ښه ګرانو ملګرو، تاسو خوا د مونږ نننۍ ویډیو د 15 مهم موارد د یوټیوب باره کې چې دي، هر څوک غواړي چې یوټیوب نه پیسې وګټي نو دغه 15 موارد ډېر متوجه اوسئ. له دې نه بغیر تاسو نشئ کولی چې پیسې له یوټیوب نه راوباسئ او ورسره پیسې وګټوئ. په دې هیله چې د ویډیو نه تاسو څه شی زده کړئ. په اخر کې بیا له تاسو نه هیله کوم چې زموږ د یوټیوب چینل سره د فیسبوک پیج لایک کړئ، تر څو تاسو کوم نوې ویډیوګانې چې زه ډکوم هغه نه تاسو ډېر زر باخبر شئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.